د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د اوس څلورو مهمو خبرونو ته. بسم الله الرحمن الرحیم. جنرال مکینزي وایي امریکا د افغان پوځ ملاتړ ته ژمنه ده. د امریکایي پوځ د مرکزي قماندانۍ قماندان یو ځل بیا ولسمشر غني ته ډاډ ورکړی چې له افغان ځواکونو به د امریکا ملاتړ دوامداره وي. د امریکایي پوځ د مرکزي قماندانۍ قماندان جنرال مکینزي تیر ماښام په ار کې له ولسمشر غني سره کتلې دي. په دې لیدنه کې په افغانستان کې د امریکایي پوځ قماندان جنرال سکاټ میلر او د ملي دفاع وزیر اسدالله خالد هم حاضر وو. مکینزي ویلي چې دوی د افغانستان ترڅنګ ولاړ دي او امریکا د افغان پوځ ملاتړ ته ژمنه ده. بلخوا پاکستاني ځواکونو د پی ټی ایم بل غړی هم ونیوه. د پاکستان پولیسو په کراچۍ ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ بل غړی هم ونیوه. دغه غورځنګ د پښتنو د حقونو لپاره په داسې حال کې مبارزه کوي چې د امنیتي ځواکونو له خوا ورباندې فشارونه زیات شوي دي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یا پی ټی ایم یو غړی د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویل محمد شیر مسیح د یکشنبې نه وخته هغه وخت ونیول شو چې لومړی په کراچۍ کې پر کور چاپه ووهل شوه. یوه پولیس د نوم نه ښودلو په شرط د مسجد نیول کېدل تایید کړل، خو پر هغه د لګېدلو تورونو په اړه یې څه ونه ویل. تر دې مخکې د پی ټی ایم بل مخکښ فعال او د ملي اسمبلۍ غړی علي وزیر په پېښور کې د پولیسو لخوا ونیول شو او بیا د سند ایالت پولیسو ته وسپارل شو. وزیر تېره شنبه په کراچۍ کې د تروریزم ضد محکمې ته وړاندې شو او قضیې نوموړی د پلټنو په موخه د 12 ورځو لپاره پولیسو ته وسپاره. د ملي مسلې عالی شورا وايي تاجکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې د هر ډول همکارۍ ژمنه وکړه. د ژمنه دغه هیواد ته د ملي مسلې عالی شورا د رئیس عبدالله د سفر پر مهال وشوه. د دې شورا ویاند فریدون خزون تېره شپه ازادۍ راډیو ته ویل د تاجکستان چارواکو په افغانستان کې سوله او ثبات د سیمې سوله او ثبات وباله او له دې پروسې خپل ملاتړ اعلان کړ. دوی ټینګار وکړ چې د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ کوي. د ملي مسلې عالی شورا مشر عبدالله د یوه هیئت په مشرۍ د دوشنبې په ورځ تاجکستان ته لاړ چې نن سه شنبه له ولسمشر امام علي رحمان سره هم د سولې پر موضوع بحث کوي. او وروسته اعلان خبر ده چې چارواکي وایي کابل کې ماین چاودنې 15 کسان ووژل. په کابل کې د یوې چاودنې په پایله کې 15 تنه ووژل شو. نن سهار د کابل د اومې ناحیې اړوند په دوغاباد سیمه کې په کورلا ډوله موټر ماین چاودنه شوې چې په پایله کې 15 تنه وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. لیدونکو له ملته مننه. ښې چارې.